بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. هر کله چې هغه کېدون کی واقعه راشي نو داغه راتلو تبا هیڅوک دروغ نوایي. خافضه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هغه با خکتکون کې پورتکون کې آفت وی په هغه وخت کې با زمکه ناصافه اوجړه قولې شي او غرونه بداسي زری زری زکړي شي چې خوره ور دوړه بتري جوړ شي. وکنتم ازواجا ثلاثه. تاسو به په هغه وخت کې په دریو ډلو کې تقسیم شئ. فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه. خیلاس والا نو د خیلاس د خلکو د خوشنصیبی با سوای. واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه. او غسلاس والا نو د غسلاس د خلکو د بدنصیبی با سوزوی. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. او وړاندې خلق خو وړاندې دي هم هغوی خو خاص نزدېکان خلق دي د نعمتونو نه په ډکو جنتونو کې به اوسي. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. پړمبو کې با ډېر وی او پرستانو کې با کم وی. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. پداسي تختونو به یو بل ته مخامخ ډډي وهلي وي چې هغه با په ملغلور باندې بنلې شوی وي. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. داوی په مجلسونو کې با ابدي هلکان د رواني چینه د شرابونه ډکی پیاله او د شیشه بوتلی او جامونه په منډه منډه ګرځوي چې داغه پسکلو سره با نه په هغوی سرګردانی راځي او نه به عقل خرابيږي. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. او هغوی با د هغوی مخیته قسمه قسم خوندناکي میوه پیش کوي چې د خپل خوخي میوه تری راواخلي او د مرغو غوخي با ورته پیش کوي چې د خپل خوخي د مرغۍ غوخه استعمال کړي. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. او داوی د پاره با خیسته سترګوالا هوري وی داسې خیسته لکه پټي ساتلی شوی ملغلري. دا ټول هر څه باورتا د هاغو عملونو د بدلې په تور ملاويږي کم چې بهغوی په دنیا کې کول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هل ته بهغوی هیڅ ابس کلام یا د ګناه خبري نه اوري چې کوم خبره وي هغه به ټیک ټیک وي. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
او د خیلاس والا د خیلاس د خلکو د خوشنصیبی با سوای فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة هغوی با په بے ازغو بیرو کی او قد پقد کېلو کی او په اوګدو سورو کی او هر وخت پروانو اوبو کی او په نختمې دونکو او په اسانه ملاوي دونکو میوو کی او په اوچتو زینو کی وی إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين مونږ به د هغوی بیبیانی خاص طور د نوی سرنا بیا پیدا کړو او پیغلی جنا بتری جوړی کړو په خپل خاوندانو با عاشق وی او په عمر کې با همزولی وی دا هرڅ د خیلاس د خلکو د پاره دی